سلامونه او نیکی پیرزوینې مې ومنئ. خوشحاله یم چې بیا هم له یوې بلې ویډیو سره ستاسو په درانه حضور کې یم. په دې ویډیو کې به تاسو پر ځان د باور لوړولو له 7 ګټورو لارو چارو سره بلد شئ چې کولای شي تر ډیره ستاسو پر ځان باور پیاوړی کړي او له بې باورۍ څخه مو وژغوري. نو د دې ویډیو تر پایه له ما سره پاتې شئ. 1. مثبت فکر وکړئ. اجازه مو ورکوئ چې منفي فکرونه ستاسو پر ذهن حاکم وي. مثبت فکر کول پر ځان د باور ورځنی تمرین دی. شاید لومړۍ ورځ یو څه سخت وي، مګر د وخت په تیریدو سره به تاسو وګورئ چې ستاسو په شاوخوا کې د خلکو او پیښو په اړه مثبت لیدلوری ستاسو پر ځان باور باندې څومره اغیزه کولی شي. 2. منفي فکرونه ووژنئ. هر منفي فکر ته د یو مسیر په څیر وګورئ او د سمولو هڅه یې وکړئ. د ورځې په اوږدو کې ډیری وختونه موږ له داسې فکرونو سره مخ کیږو لکه زه نشم کولای، دا غوره ده چې دا له پامه وغورځول شي، دا زما په پرتله خورا ښه دی، دا ممکنه نه ده او داسې ډیر نور. خپل ذهن په جګړه کې ښکیل کړئ، د منفي فکرونو سره مبارزه وکړئ او له منځه یې یوسئ. خپلې ذهني پیښې په داسې ډول سمبال کړئ چې هیڅ ناامیده نقطه ستاسو د فکرونو په نړۍ کې ځای ونه لري. له منفي فکرونو ډډه کول په اسلام کې پر نفس د باور د زیاتولو یوه لاره ده. 3. ځان وپیژنئ. یو هوښیار جنرال د جګړې مخکې د خپل دښمن په پیژندلو وخت تیروي، ځکه هغه په دې ښه پوهیږي چې له پوره پوهې پرته دښمن ته ماتې ورکول ناشوني دي. کله چې تاسو پلان لرئ چې له منفي فکرونو سره جګړې ته ولاړ شئ او په ځان باور یې بدل کړئ، ستاسو دښمن په خپله تاسو یاست. د خپل ځان پیژندلو لپاره وخت واخلئ، د خپلو افکارو غږ واورئ، د خپل ځان په اړه مقاله لیکل پیل کړئ او په پای کې د خپل شخصیت ټول اړخونه د امکان تر حده په دقت سره تحلیل کړئ. 4. مثبت عمل وکړئ. مثبت فکر کول او د منفي فکرونو وژل په نارینه او ښځینه کې پر ځان د باور د زیاتولو یوه لاره ده، خو دا په خپله کافي نه ده. تاسو باید دا په عمل کې هم ثابته کړئ. په خپلو ټولو ورځنیو فعالیتونو کې مثبت اوسئ. کله چې تاسو یو څه پیلوئ، تاسو واقعاً هغه څه یاست چې تاسو یې ترسره کوئ. نو که تاسو دا دنده بدله کړئ، تاسو واقعاً خپل ځان بدل کړی دی. له همدې شیبې تل په ژوند کې ځان په مثبتو کارونو بوخت وساتئ. ډاډه اوسئ چې تاسو به ډیر ژر په خپل ځان باور باندې تاثیر وګورئ. 5. مهربان او سخي واوسئ. څومره چې تاسو له نورو سره په مهربانۍ او سخاوت سره چلن کوئ، ستاسو د ځان انځور به ښه وي. د نورو سره مهرباني کول د جذب په قانون کې په ځان د باور تمرین دی. که تاسو دې پایلې ته ورسیږئ چې تاسو د نورو په بخښلو سره یو ښه او مهربان سړی یاست، دا به ستاسو په ځان باور کې د حیرانتیا وړ مثبت اغیزه ولري. 6. ورو او په غور سره خبرې وکړئ. تاسو به باور ونه کړئ، مګر دا ساده چاره کولای شي د نورو خلکو په لیدلو خورا لوی تاثیر ولري. یو ځواکمن سړی په آرامه خبرې کوي او برعکس یو شکمن سړی تل د خبرو کولو لپاره په بیړه کې وي او په پرله پسې توګه خبرې کوي. کله چې تاسو په چټکۍ سره خبرې کوئ، تاسو په اوریدونکي کې دا احساس پیاوړی کوئ چې هغه څه چې تاسو یې وایئ د اوریدلو وړ نه دي. نو په خپلو خبرو کې عجله مه کوئ، مګر پام وکړئ چې په دې کې خپل حد په پام کې ونیسئ. 7. وړې موخې وټاکئ او لاسته یې راوړئ. که تاسو د سپوږمۍ د ختلو موخه وټاکئ، ډیر احتمال شته چې تاسو ناکام شئ او بیا به تاسو مایوسه یاست. د دې جملې څخه مطلب دا دی چې لویو موخو کې د ناکامۍ احتمال ډیر دی او ناکامي ستاسو د ځان باور لپاره وژونکی فاکتور دی. یو کوچنی هدف وټاکئ او د ترلاسه کولو هڅه یې وکړئ. تاسو به خامخا ښه احساس وکړئ. اوس راتلونکی هدف وټاکئ او په هغه کې د بریالیتوب لپاره هڅه وکړئ. په کوچنیو اهدافو کې ستاسو بریا په ځان باور زیاتوي او په لویو اهدافو کې د بریالیتوب احساس جوړوي. دا حل لاره د زده کوونکو په ځان باور زیاتولو لپاره خورا اغیزمنه ده او د دوی د اکاډمیک حالت په ښه کولو کې اغیزمن کیدای شي.
مننه چې تر دې مهاله را سره وئ. په دې هیله چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. کوم ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او کوم چینل تر اوسه نوي سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد، آباد او بریالي اوسئ. تر بیا ښې چارې.